سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، نن به در سره په یو موضوع باندې خبرې کوم چې تاسو کولی شئ پاس په متن کې هم وګورئ. ما په دې اولني کومنټ کې هم پوسټ کړو، نو کولی شئ چې همدغه متن تاسو وګورئ چې لکه متن کې داسې دي چې طالبانو ولې د اسلامي هیوادونو په کانفرانس کې خپل بیرغ پورته نه کړ. تاسو کولی شئ هم د دې ته جوابونه ووایئ او ما سره هم شریک کړئ. خو زه په خپله هم یو تبصره لرم او ما د پنجاب میډیا نه یوه 3 دقیقې یوه دغه راغستلې ده، د ویډیو چې هغه ما ایډیټ کړې ده، په هغې به هم در سره خبرې کوم. تر پایه ما سره اوسئ. نو لومړی تاسو سره به لږه لږه دغه ویډیو اږدم، بیا به زه خپل نظر له تاسو سره شریکوم چې وګورئ چې دا څه وایي د پنجاب میډیا. دا لومړنی سره تاسو لږ واورئ چې دوی څه ویلي دي. अमेरिका 20 साल में हार गया जरूर, लेकिन अमेरिका ने कोई पैसे की कमी अफगानिस्तान में ना दिखाई। ज्यादातर उनकी अपनी फौज के लिए था और बहुत बड़ी उनकी वो तादाद में 1.5 लाख तक भी पहुंच गई थी और खर्चा बहुत था। लेकिन एक वक्त था जब अमेरिका महीने में $7 बिलियन अफगानिस्तान में खर्च रहा था। अब वो किसकी जेब में गए। ملګرو، دا وایي چې امریکا چې کله افغانستان ته راغله، وایي په افغانستان کې خو جنګ وبایلو، خو د میاشتې چې دی $7 بلیونه هغه د میاشتې هلته مصرفول په افغانستان کې. نو اوس که موږ دې ته وګورو، د افغانستان دغه ټوله سرمایه چې هغوی کنګل کړې ده هغه 9.5 میلیارده ده. او دا وایي ځکه دا میلیارد په ډېره نړۍ کې یو د خلک میلیارد وي، خو پاکستانیان او دغه انګریزان دی بلیون وي، دا ټول یو شی دی. او هغه چې دی یوازې امریکا به د میاشتې په افغانستان کې $7 میلیارده مصرفول. نو تاسو خپله وګورئ چې زموږ څومره سرمایه کنګل شوې ده چې دا د هیڅ برابر نه ده، ځکه دا موږ ټوله سرمایه ده د 9.5 میلیارده ده. که دا خلاص هم شي خلاصه شي ښه دی، یو څه وخت دپاره، یو څو میاشتو دپاره، خو د افغانانو هغه مشکل به په حل شي. مګر دلته بنیادي کار په کار ده د اقتصاد دپاره چې موږ خپل اقتصاد په خپلو پښو باندې ودرو. زه دا ویډیو لږه نور هم تاسو ته پرېږدم، دا وګورئ، به انشاءالله تعالی پرې خبرې کوو. किसको फायदा हो वो और चीज है, लेकिन पूरा अफगान जो इनका एडवेंचर है उसमें अमेरिका ने तकरीबन $1 ट्रिलियन यहाँ पे खर्च किए हैं. तो د ملګرو دا وایي چې دلته چې دی په افغانستان کې امریکایانو $1 ट्रिलियन خرڅ کړي دي. په بله ویډیو کې دا وایي چې لکه یو څه دغه مخکې بیا وایي چې دلته 3 ट्रिलियन خرڅ کړي دي. بیا په هر ټریلیون کې چې دی هغې کې بیا 1,000 میلیارد دی او په 1 میلیارد کې 1,000 میلیونه دی. نو دې ته ګورئ چې ماړه ملکونه هغه څومره قوي بودیجه لري او زموږ دغه غریب هیوادونه خاص کر په دې کې افغانستان خپله پاکستان د دوی بودیجې چې دي هغه د هغې په مقابل کې هیڅ دي. زه دغه ته نور مقدم به خبرې کوو انشاءالله. इस्लामी दुनिया के पास भी जो कई ममालिक हैं पैसों की कमी नहीं है. अब देखना है कि बड़ा फाइनेंसियर तालिबान का कोई इस्लामी दुनिया में से, OIC में से कोई निकल सकता है, कोई बन सकता है या नहीं. जब पाकिस्तान उनकी अफगान सूरत हाल की बात करता है और इमदाद की बात करता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए कि हमारे अपने मसाइल इतने हैं, हम खुद इमदाद के तलबगार हैं, जरूरतमंद हैं. دی یوه خبره وکړه د پنجابي چې دا لږه جالبه غونې وه. دا وایي چې کله پاکستان داسې یو کنفرانس کې د افغانانو سره د مرستو خبره کوي، نو دا وایي چې موږ خپله د مرستو غوښتونکي یو، طلبګار یو، موږ خپله کچکول ګرځو د یو هیواد او بل هیواد نه سوال کوو. خو بس دا یوه موقع ده چې الله پاک دوی ته میسره کړه، دوی ته په لاس ورکړه. الله پاک ونه کړه خپله د افغانانو خرابیګانې وکړي. نو دغه موقع دې ته راغله چې دا اوس د افغانانو په اړه کې کانفرانسونه هم جوړوي او غواړي د هغوی په اړوند باندې فیصلې وکړي. خو داسې چې دی دا خو بیا هم دا خپله دغه یو بل دغه چې دی ژورنالیست دا بیا وایي چې دغه دی دا کانفرانس موږ نشو جوړولی، دا خو خپله سعودي عرب په مرسته او د هغې په تاوان باندې جوړ شوی، لکه د هغې پکې مرسته او د هغې پکې مصارف نو هغې جوړ کړی دی، خپله پاکستان هېڅ هم نه دی. خاص یې زموږ دغه د افغانستان مشرانو ته پاکستان یو غټ شیخ ښکاره کېږي او د هغې فیصلې مني
اسلام مرته دا غزه ښکارا کیږي دا غزه حکومتونه مرته ښکارا کیږي دا غزه ګوندونه مرته ښکارا کیږي په خپل مینه کې سراختي او یو بل سره وجنی خپل هیواد خرابوي زه به دا نورم لګ تاسو څنګه مزه دي کې نورم ځنې خبرې دي ان شاء الله تعالی خبرې به وکړو تاسو هم کولای شئ چې خپل دغه سرګندونی وکړئ ان شاء الله تعالی به زاغم ښکارا کو سکرین باندې او پاغي باندې هم تبصره کوو خو د دې د خبرې خلاصین دي یو څه یو بل د امتیاز ګل په نوم دغه ژورنالیست دیم خبرې کړې دي ان شاء الله تعالی هغه هم بابر بیا روس هم نسې په ګډه سره مخې ته ځو इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने अपना झंडा भी नहीं लहराया اوس دې کې مهمه خبره ده په دې کانفرنس کې طالبان خپل اجنډا چې دا هغه نو پورته کړي ان هغه خپل اجنډا ځان سره نو واغستې نه دا دغه کلیو دا په دې خبره باندې زور اچولې چې باید خپل اجنډا دغه د امارات چې کوم اجنډا ده یا دې چې کوم د کوم ګوندي اجنډا ده دا حالته دغه کېده ښکارې کې ځان سره نو زه په دې پوه نه شوم چې ګوره طالبانو ته ټول افغانان ټول پوهان دا ورته همیشه په ګوته کوي چې دغه ستاسې کومه دغه بیرغ چې دی دا صرف یوازې ستاسې ګوندي بیرغ دی دا د ټول هیواد دپاره نشي کېدلی ځکه د ټول هیواد په مشترکه توګه یا په ګډه باندې دغه درې رنګه بیرغ منلی دی همدغه بیرغ دا د ټولو هیوادوالو دی دا نه د یو ګوند دی نه دغه دی دا د افغانستان د هیواد دی همدغه تاسې لکه تاسې نه دغه نه استفاده وکړئ که تاسې خپل بیرغ د ګوندي هغه په خپل د ګوندي لحاظ باندې استعمالوئ مګر په افغانانو باندې په زور باندې تپوي خپل بیرغ ځکه اوس وګورئ ته مجبور وئ چې ته به تاسو خپل بیرغ ان هغه هیوادونو چې تاسو سره لکه تاسو طرفداران هم دي هغه هیوادونه تاسو دغه بیرغ لکه تاسو به ویلي چې دا مونږ کوي کنه لکه مونږ کوي بل دا کار دی اوس وګورئ پاکستان تر څو پورې چې د امریکا بادار ویلي نه که هر څومره تاسو په شاته په ولې هغه د اوس تاسو څخه تاسو پر رسمیت نه پیژني او به هم دغه چې د ژورنالیست وایي چې پاکستان دغه شي کولی چې یو څه مرسته وکړي او دغه وکړي نو تاسو خو مرسته نه بلکې تاسو افغانانو ته نور مشکل هم پیدا کړي ځکه هغه هند چې کومه د غنمو مرسته کړې وه هغه د پاکستان د لارې باید افغانستان ته تللی تاسو پرې کله لاره بندوله کله هم هغې ته اجازه نه ورکوله نو په هر وخت کې چې ستاسې وزبر شوی د افغانانو سره هم بد کړي دي کوم ښه ورسره نه دي کړي زه به دا ویډیو لږه نور هم پرېږدم بیا به دغه وکړم که نه که دې دا وکړی نه چې طالبانو هلته په دغه کانفرنس کې دغه اسلامي کانفرنس کې خپل اجنډا یې نه وه پورته کړې او نه یې خپل اجنډا ځان سره یې کوستلې وه دا نور واورئ بیا ان شاء الله تعالی خبرې کوو OIC और UN ने मिलकर उन्हें फंड वगैरह नहीं आएंगे इतनी आसानी से और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तकरीर में ये वाज़ेह किया कि जब तक बैंकिंग अफगानिस्तान की इंटरनेशनल बैंकिंग पे पाबंदियां नहीं हटेंगी उस वक्त तक आप 10 अरब का भी ऐलान कर दें कोई फ़ायदा नहीं है به دا وایي که نه چې د ترکي وزیر خارجه وایي هغې په دې خبره زور واچو که موږ هر څومره د مرستو اعلان وکړو خو چې تر څو پورې دغه بانکي سیستمونه دا نه آزاد شي دغه مرستې افغانانو ته نشي رسېدلی نو لومړی دا پکار دی چې دغه کوم بندیزونه چې دغه بانکونو باندې لګېدلي دي لومړی باید دغه آزاد شي نو بیا به مرستې افغانانو ته ورسېږي که نه که موږ هر څومره لکه دلته دغه خپله پاکستان خو چې نشي کولی خو که دغه نور هېوادونه هر څومره د مرستو اعلان هم وکړي نو هغه هم لکه افغانانو ته نه وررسېږي لکه ورته مشکلات دی که هغه ورته په مشکله باندې ورته رسېدلی نه شي نو زه به لږې نور هم دا خبرې پرېږدم بیا به انشاءالله تعالی بېرته بې تبصره کوم ځکه لږې پاتې دي حوصله مه تنګوئ انشاءالله تعالی دا کوي सिवाय इसके कि लोगों को दवा और खुराक थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन इमदाद रियासत अफगानिस्तान को नहीं बचा सकती इसलिए जो बड़ा सवाल पैदा होता है जिसका जवाब हमें इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में नहीं है वो ये कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान में अमन चाहता है ये करारदाद इसमें 2 अरब जब तक ये करारदाद नहीं हटेगी उस वक्त तक बैंकिंग चैनल पे से पाबंदियां नहीं हटेंगी अफगानिस्तान के जो 9.5 अरब डॉलर अमेरिका में जिसमें 2 अरब डॉलर यूरोपीय यूनियन के हैं वो वहाँ से रिलीज नहीं होंगे और उस वक्त तक आप अफगानिस्तान को خدای आवाज خراب شو دا بلری کو بازو په خپل تفصیلات دوام وکړه ځکه چې आवाज یې شانترو شوی دی خو دې همدغه بانکي سیستم باندې د خبره کوله چې تر څو پورې دغه بانکي سیستم نه آزاد شوی او دغه کومې پابندیګانې چې لکه وایي د ملل متحد یا د اقوام متحده او د دوی وایي په هغې کې چې دی په طالبانو باندې چې کوم دغه د تروریستي ګوند ټاپه لګېدلې ده دا چې تر څو پورې نه اخیستل شوي او دغه د بانک
د لارو ته آزاد شوي نه، نو دغه مرستې دغه سره نه کیږي د افغانانو سره. بل دی کې دا ویل چې عمران خان چې دی دا په دغه ځینې تخنیکي مسایلو باندې بلد نه دی یا پوه نه دی، و دې ته پکار ده چې خلک په دا پوه کړي، ځکه دا دغه دی وایي دا همیشه دا وایي چې دغه مرستې ازادې کړي. نو زه دې ته وایم چې تر څو پورې د بانکونو نه دغه بندیزونه لګول شوي نه وي، که مرستې ازاد هم شي عام افغانانو ته نه رسېږي، بل دا باید د طالبانو نه دغه بندیزونه لرې شي چې دا په تروریستي لیست کې اچول شوي دي، چې دغه لیست لرې نه شي. او دغه کوم دا د 15 هیوادونه چې ورته وایي که نه د سیکورټي کونسل نه، دغه هغه چې په هغه 15 هیوادونه خپل منځونه کې دغه جوړ نه کړي، یو قرارداد وړاندې نه کړي چې دغه پابندي چې دا دوی په ګډه لګولې وه دا چې لرې نه کړي، نو دغه بندیزونه بیا د طالبان نه لرې کېږي د بانکي سیستم دغه بندیزونه. نو دې لپاره ویل چې کار ورته پکار دی چې اول دغه لومړی دغه بندیزونه لرې شي، او دغه بندیزونو د لرې کولو لپاره بیا طالبانو ته ځینې شیان پکار دي چې هغه ومني د ملګرو ملتونو سره، چې په هغې کې دغه دي دا یو ټول شموله حکومت. ټول شموله حکومت خو هغه خو ګوره دا هېواد خپل کار دی، په هغې کې موږ د دغه د دې غوښتنې طرفدار نه یو، ځکه چې ایران کې وګورئ مالته هغه د خپلې خوښې هغه کم کسان چې دي هغه حکومت کوي، هغې کې صرف هغه د فارس خلک دي، په ترکیه کې هغه ترک حکومت کوي، هغه نور کردان او دا خلک ملک پکې دومره نه شاملوي. په تاجکستان کې بیا ازبک په حکومت کې هغه سره نه دي شامل کړي، بیا ازبکستان کې چې کوم هغه تاجک ژوند کوي هغه په حکومت کې په دغه باندې نشه. خو زموږ هېواد دا چې کمزوری دی، خپل مېرمنو کې همیشه په جګړه باندې اخته، یو قوم بل قوم نه مني، نو دغه مشکلات د دې نه ورته جوړېږي. ټول شموله حکومت خو هغه حکومت یا ټول ګډونه حکومت چې په هغې کې باید ټول وي، خو دا خو بیا د یو هېواد خپل کار دی چې لکه اوس یو لکه طالبان دي، که دوی کې خپله د هر قوم نه پکې خلک شته، خو بس دې ګوند حکومت جوړوي، لکه چې په امریکا کې هم که ریپبلیکن وګټي یا ډیموکریټیک وګټي، ډیموکریټ ګوند وګټي، نو بیا هغه داسې کوي چې ما کوم ګوند چې ګټي ما هغه په حکومت کې راځي، مخالف ګوند خو بیا ځان سره نه پرېږدي، خو په هغه ګوند کې هم دغه ځای هغه ټول خلک پکې وي. داسې طالبان لکه دغه حکومت کې او د خپله دغه ټول قومونه خو مطمئن د دې په ګوند کې لکه ګډون لري، خپله ټول شموله کېږي. خو دا چې اوس هغې او دغه ځینې شیان چې دي هغه لکه خپل غواړي هغه خپل ایجنټان د دغه لارې نه په دغه حکومت کې شامل کړي، د هغې طرفدار یې موږ نه یو. خو طالبانو ته پکار دا ده چې دغه مکتبونه یا ښوونځي دا خلاص کړي د جنکو دپاره، او لیسې ورته خوشي کړي چې زمونږ خویندې هم خپل تعلیم ته دوام ورکړي. ځکه ګوره عمران خان یو خبره وکړه، وایي دا خو په اسلام کې نشته دی، دا یو د دوی یو کلتوري عنعنه ده چې لکه جنکۍ مکتبونو ته نه پرېږدي. نو چې بس ګوره دا خو عمران خان چې دا کومه خبره کړې او دا نور اسلامي ملکونه هم کوي، خو دا خو داسې دی چې نو زه دې دغه ته وایم چې طالبانو ته که نه، لکه تاسو که بیا داسې ویل چې نه دا په اسلام کې دي، بیا بل ته پاڅېدلی ویم متقي ته زه وایم چې تا باندې د خبرې جواب ورکړی وی چې نه دا په اسلام کې به دې ورته تشریح ورکړی وی، که تاسو یې واقعا جواب وی چې نه دا په اسلام کې دي، موږ خو لکه دغه پسې نه ګرځو، لکه دستور یا عنعناتو پسې یا رواجونو پسې، او موږ صحیح مسلمانان یو د اسلام چې کوم دغه دي امرونه دي هغه په ځای کوو. نو که چېرته دغه د عمران خان دا خبره غلطه وي، خو بیا تاسو ورته جواب ورکړی وی، ځکه دغه خبرې جواب خو چا ورنکړو، نه امیر متقي ورکړو نه کوم بل طالب ورکړو، چې بیا خپلو خبرو کې ویلی وی چې نه وروره دغه موږ چې هر رقم دی اسلامي نظام او شریعت په مخ باندې وړو، دا په هغې کې دي. نو هلته تاسو سره بیا جواب نه و چې دغه خبره هم کلی وی چې دغه خبره چې ده دا غلطه ده. نو د دې لپاره یا جواب پیدا کړئ، یا ځکه زه په دې پوهېږم دې لپاره جواب نشته، ځکه په اسلام کې هېڅ وخت کې د ښځو د تعلیم دغه باندې پابندي نشته دی، ښځې باید تعلیم وکړي. صحیح ده، نو که تاسو وایئ چې دې چې تر څو موږ په یو ټولګي کې یو ځای نه پرېږدو، نو بیا خو تاسو په حکومت کې صحیح، بیا دغه چې دي وسایل دا ورته برابر کړئ، ځکه دا خو بیا حکومت کې تاسو یاست، بل څوک نه برابروي، بیا تاسو خپله برابر کړئ چې څه رقم هغه اسلامي قانون مطابق یې هغه مطابق برابر کړئ چې دغه ښځې یا جنکۍ یا دغه چې دوی خپل هغه تعلیم ته دوام ورکړي، ځکه اسلام هېڅکله د ښځو د تعلیم مخالفت نه کوي، خو په هغه شرعي جامه کې کولی شي خپل تعلیم ته دوام ورکړي. نو دغه لپاره کار باید وشي، ځکه چې که په دې وخت کې موږ لکه سم نمایي خپل نفوس هغه د تعلیم څخه محرومون، دا خو د افغانستان د نور هم تباهي طرف ته بیا وړي او د پرمختګ لاره ورته نیسي. نو دغه لپاره کار کول پکار دی، او هغه ځینې چې تاسو کوم قانون غواړئ د هغې مطابق خو لاره د وسایلو ته برابر کړئ چې خپله هماغه جنکۍ خپل مکتبونو ته دوام ورکړي. نو بله دا خبره وه، ځکه هلته خو تاسې جواب ورنکړو. بل وګوره دغه
ټول اسلامي ملکونه دي دا کوم هیوادونه چې د راټول شوي د 50 څخه زیات دي یو هم تاسې په رسمیت نه پیژني. اول باید په دې باندې سوچ وکړئ ګوره که چېرته واقعا دوی اسلامي هیوادونه دي یا وي نو بیا ولې تاسو نه پیژني؟ یا خو داسې چلی چې ستاسې اسلام د دې سره په ټکر کې دی یا داسې دی چې تاسې چې څه غواړئ هغه لکه هغوی نه غواړي نو هغوی خو بیا اکثریت کې دي. لکه په دې باندې سوچ کول پکار دي چې ستاسې حکومت که چې تاسو ته اسلامي نظام یاوئ نو دغه نور هیوادونه ولې نه پیژني په رسمیت باندې. که موږ داسې یو چې نه یوازې ستاسې دغه چې دی شرعي او اسلامي دی نو بیا دا خو د مسلک خبره ده. داسې خو بیا سعودي هم وایي چې زموږ هم شرعي نظام دی ځکه هغوی خو هغه څه چې قوانین دي لکه د غلا په دغه بدل کې لاس پرې کول، د زنا په بدل کې سنګسارول یا د قتل په بدل کې قصاص سر ارتول دا خو هلته نه کېږي ځکه دا خو بیا نه شو ویلی خو صرف تاسو په مسلکونو کې هغې سره فرق دی ځکه هغه چې کوم مسلک دی تاسو هغې سره په اختلاف کې یاست. یعنې اسلام خو کوم قوانین چې دي هغه هلته هم دي. نو دغې دپاره هم که نه لکه سوچ پکار دی طالبانو ته چې که چېرته هغوی لکه تاسې نه مني دې ته هم باید تاسې دلایل درلودلی چې ولې تاسې لکه اوس په دې ټوله نړۍ کې لکه ټول اسلامي هېوادونو کې هغه اصلي اسلامي نظام نشته موږ جوړ کړی تر څو پورې تاسو زموږ نه ملاتړ وکړئ یا زموږ حکومت په رسمیت باندې وپېژنئ. تاسې د امریکا بادار خبرې پسې روانه یاستئ او تر څو پورې چې هغې در باندې امر کړی نه نو تاسو دغه زموږ حکومت په رسمیت نه پېژنئ. خو دلته هم یو مسله شته دی ځکه یو خو داسې چل دی چې آسان مسله داسې ده چې دا ټوله دنیا اوس لکه دې ته ګلوبل ویلیج وایي که نه لکه هغه یو کلی دی نو کلی دی دې نه اوس په پخواني حالات نه دي ځکه تر څو پورې چې هېوادونه د یو بل سره په ورورولۍ او داسې یو حالات کې ژوند ونه کړي چې لکه دوانو طرف ته ګټونکي نو دغه بیا مشکله ده. بیا هغه هېواد په یوازې سر باندې نشي کولی چې خپل هغه یا کوم هغه ګوند چې یا کوم حکومت یې هغه دوام بیا وکړي. ډېر مشکلات ورته پېښوي دغه نور هېوادونه. نو په کار دا دی چې دغه دی دا د خپل ځان د اصلاح دپاره او د افغانانو دغه د مشکل د لرې کولو دپاره د نړیوالو هغه ځینې غوښتنې چې مناسب وي هغه باید ومنلی شي چې دغلته دغه افغانان چې په کوم مشکل کې دي چې د دې نه راوځي. نو انشاءالله تعالی ستاسې ځینې کومنټونه به وي او بیا به نن د الله په امان واخلم. نو دغه ورور خو یوازې سلام را لېږلی دی خو بیا هم ښکاره کړمه صمد افغان ورور دی. دا کوم ورور دی پښتون زلمي ورور هم سلامونه را لېږلي نړۍ مننه. هدایت خان سلامونه را لېږلي دي مننه هدایت خانه الله دې روغ لره. دلته یو ورور لیکلي دي چې خو زه خیر دا زه ښکاره کوم دې لیکلي دي پښتون مېمي پاکستان زنده باد ورور د چل دی پښتونستان زنده باد چغې ووه پښتونستان زنده باد چغې ووه د پښتون زنده باد چغې ووه. که ته د پاکستان دغه کوم شی چې تاریخ کړی دی چغې ته وایي نه معلومېږي ته د پنجاب د زنده باد چغې وایي د خپل بادار د خوشحالولو په خاطر دا چې کوي ځکه ته په پاکستان باندې حکومت د پنجاب بادار دی نو ته د هغې د داسې د خپل د بادار دپاره د هغې دپاره د زنده باد چغې وې او زورونه لګیا په دې ټکي باندې دغه ټکي نه تېر شو. زماني خدا خو هدایت زماني سلامونه زماني صاحب نړۍ مننه دا خو نه دی بل ورور هغې ته سلامونه را لېږلي صحیح ده. خدا هدایت الله ورور دا همیشه سلامونه را لېږي هدایت الله ورور الله دې ورور جوړ خوشحاله لره. قاضي ورور هم بیا هغې ته جواب لیکلی دی خو زه خیر دا دغه دی دغه ته لیکلي دي چې ګل خان تباه دی انشاءالله هر هغه ګل خان چې د خپل قوم خلافي او پردي بادار دپاره کار کوي هغه انشاءالله تعالی یو وخت کې یو وخت کې به الله پاک تباه کوي ځکه د خپل قوم دشمن الله پاک به روغ نه پرېږدي تباه کېږي انشاءالله تعالی. د شباب خوستي ورور سلامونه را لېږلي نړۍ مننه شباب خوستي ورور ژوندی اوسې. دغه دا د افغانستان بیرغ ته اشاره کړې نړۍ مننه ژوندی اوسې وروره. دې لیکلي دي چې پاکستان دنیا ته ښایي چې موږ اوس هم په افغانستان باندې تاثر لرم چې دا مسله داسې ده چې نه دغه کانفرانس هم د سعودي جوړ کړی و دوی د ډېر سوال اوزاري کړې وه چې زموږ په دغه هېواد کې داسې یو کانفرانس باید جوړ شي نو دغه هم دوی کړی و ځکه دوی خپله د سره هېڅ هم نشي کولی. دې ورور هم سلامونه را لېږلي نړۍ مننه.
دا به زه د نصیر خان افغان دغه به وایم پاکستان بری شو د ننګرهار لالپور ولسوالۍ په سرحدي ساحه کې خپل ازغن تارونه غځولي وو چې د زمرو له غبرګون سره مخ شول او ګاونډیان باید په دې پوه شي چې اوس هېواد خپل مالک ته سپارل شوی دی. نړۍ مننه داسې مسله داسې ده د خبره خو حقیقت لري هغه د پښتونخوا طالبانو دغه کار کړی او هغې خو دغه د ډیورن ختم د مني ان شاء الله تعالی هغه دغه وایي چې دغه فاټا دغه منطقه د افغانستان خاوره ده باید د افغانستان سره شامل شي ان شاء الله تعالی دا به کیږي خو باید طالبان په دې وخت کې ډېر خپل د افغانستان طالبان په ډېر د اقتصادي مشکلاتو کې دي نو که الله دغه مشکلات نه راخلاص کړي باید ونه ډار شي او دغه د پښتونخوا طالبانو سره په ګډه باندې دغه د لوی افغانستان لپاره کار وکړي خو مشکلات شته چې اقتصادي مشکلات دي هغه خپل دام پاکستان ورته پیدا کوي خو د څه چې غیر مستقیم ځکه دا ټول جنجال ماغوي جوړ کړی دی هغه په دې باندې پوهیږي زه د سمد افغان ورور دغه به تخکاره کو چې دې څه لیکلي دي او دا خبره خو حقیقت لري ځکه نو چې سعودي یو شی کوي کنه هغه د امریکا وایي تر څو پورې چې امریکا یو ته ونه وایي هغه یو کار سربخوده نشي کولی زه ان شاء الله تعالی امریکا مرته ویلي خو بیا دغه اسلامي ملکونه چې امریکا څه ته وایي ما شانته کوي نو که الله پاک رحم وکړي او دغه د طالبانو دغه حکومت دغه وکړي دا دوام وکړي خو چې یو څه دغه مسلې چې د حل کې نور د طالبانو حکومت کې دغه نشي خو د افغانستان د تجزیه نه بچ کو افغانستان په مختلفو دغه باندې ایشل شوی و ور قومندان خپل حکمرانی وختره چې هغه ختم نشي او د مرکزی حکومت خبرې نه منلې نو د دې سره هغه لکه دغه جزیرې چې وي د خپل دغه قوتونو د مختلفو قومندانانو هغه ولا ختم کړي ځنه ډیر شاند سدي چې هغه خدي خو یو ځنه شاند سدي چې هغه به ملي نه دي لکه دغه بیرغ لري کول او دغه ځنه مسایل سدي کدا چې تاسو سره حل شي نو به په ډیر شاند کې دویم خدي ځکه دا مهم ده قانوني طالبي کنه لکه دغه د خزو د جنکو د زده کړو لپاره دغه لار برابر کی ځنه د نور قیداد دي چې هغه لکه دغه دومره ټینګ دغه باندې په افغانانو یا په دغه ولس باندې دغه نه کی په زور په دغه نه کی نو به نور طالبان د ځنه شان لپاره به د سینه لکه مخ خپل هر مسلمان هر افغان هغه خپل دغه اسلامي نظام غواړي هغه سره څوک مشکل نه لري خو د سینه چې د یو مسلک خپل رقم باندې وغواړي هغه اسلام چې څه الله او څه قرآن کې راغلي دي دغه مطابق باید نو زه به د محمد نور کومنټ دامه امر والسلام په تاسو زماني سي الله دې وکړي چې روغ او جوړ چې نړۍ مننه ژوندې اوسه زه به دا بل دغه کوم ما کومنټ ساته ښکارا کړو خو د ایوب خان افغان ورو کومنټ مې تلسته خو زه به سپارت نه کې خیر ده خدا ما بیرغ باره کې دا دی خو زه خیر پین شوم چې دی دغه ورو چې لیکلي دي هغه بل ورځ زه سپین شوم چې دغه دغه شی ځکه هغه مرګري سره زما مسله راغلی واغې کې هغه زموږ د غاښي دغه پاتې شو خو زه خیر هغه فرق نه کوي ځکه دا خو راځي په ژوند کې رقم دغه راځي فرق نه کوي نو زه دا بل دغه وایم ځکه دا کومنټ به زه په دې لیکلي چې د افغانستان کوم بیرغ چې دی درې رنګ هغه ملي بیرغ دی دغه بل بیرغ د طالبان دی بالکل د مخکې مام خبرې وکړې ژوندې اوسې دا صحیح خبره ده ایوب خان وروره نړۍ مننه نه وروره ډېره زیاته مننه الله دې تا ژوندی لري هغه داسې چل دی که نه لکه هغه خو ما هغې سره خبرې وکړې ځکه هغه ما ته ومېرې ځکه دا هغه ځینې داسې د سوشل میډیا باندې هغه ماشومان لکه یو بل ته وایي دا کلمه تېره کړه دا تېره کړه داسې چل دی چې یو خو څو خبر نه دي چې یو سړی خپله دغه خپل وجدان کې پوهېږي چې ما کې څومره اسلام دی زه څومره خپله اسلام ته خپل ایمان ته لکه زه څومره پاک یم خپل وجدان ته مسله داسې ده چې دغه دی دا بیا هم کنځلې ښه شی دی سړی پرې ګناهګارېږي
الله دې تعالی نور اجر درکړي چې ته لکه په دغه مرګرتوب باندې ته زموږ سره ملګری خفه کېږي زما افغان ورور خو هغه فرق نه کوي ځکه هغه خو لکه دا دستي هغه خپله دغه کلمو د تاریخ او د شوم نه خبر نه و هغه ما ورته ځکه ویل ځکه دا ځینې شیان داسې دي اوس په ځینو ورته خبرې نه کوم تازه کېږي نو دې په خاطر باندې الله دې تا ژوندی لري الله دې تعالی ژوندونه درکړي طالبانو د پاکستان ازغن تار وړی دی او سخت بدمعشي کوي بدمعشي به ورته نه ویلو خپله افغانیت ښکاره کړی دی ځکه داسې به ورته ویلو او نړۍ من زما سره لکه څو قسمه پکولونه شته دي ځکه دا پکولونه خو دا خو څه دي زموږ کونړ کې خلک استعمالوي که نه لکه دا خپله زموږ د کونړ دي لکه کونړیان ډېر زیات هلته پکول شته دی لکه کلو کې خلک ډېر زیات استعمالوي نو فرق نه کوي هغه ورځ باندې هغې په پکول باندې هم خبرې وکړو ځکه پکول زموږ د کونړ دغه دی دا امیري صاحب ډېر وخت وروسته راغی وایي خبرنامه لري نړۍ مننه ژوندی اوسئ دغه دی دا وروره تاسو ما ایوب خان افغان وروره تاسو راته کړی هغه پروګرام ډېر دغه کوئ نه هغه انشاءالله تعالی بېرته به راځي خو هغه داسې چل دی چې کله دغه وي بیا ځکه پروګرام بیا نه برابرېږي بیا هغه وخت ډېر ناوخته کېږي نو زه بیا یوازې پروګرام کوم چې کله بیا ځان سره دغه کوو دغه دی دا اساس یې بیا دی نو هغه به راځي انشاءالله تعالی بل دا کار دی انشاءالله تعالی زه دغه سره مې خبرې کړي دي راځي بیا پروګرام کې راسره د افغانستان په اقتصاد او په دې به په ګډه باندې خبرې کوو هغه هم راسره تبصره کوي ډاکټر داود میرکې او د طالبانو په اړه باندې خبرې کوي هغه خپل نوي نظرونه تاسو سره شریک کړي انشاءالله تعالی هغه به هم راخلو ابراهیم ورور ډېر غټ کومنټ کړی دی او دلته مې راښکاره کړو ابراهیم وروره کومنټ ډېر اوږد ویل کېږي نه انشاءالله تعالی لږ شانته دغه دلته سم نه ښکاره کېږي خو ما دلته دغه کړو ورونه به یې خپله ولولي دې کې لیکلي عمران خان ستاسې له نظره ولې لابي کوي کوي د طالبانو چارواکو لپاره طالبان عمران خان په اول خپل هیڅ واک نه لري هغې ته چې څه د پاکستان د اسټبلیشمنټ کې څوک د اسټبلیشمنټ د فوج او هغه د ایلیټ کلاس چې ورته وایي چې ایلیټ کلاس هم د فوج نه جوړ شوی دلته اوس یو کلاس دی هغه چې څه وایي دغه میډیا ورسره پکې ملګري ده خو هغه هم دا ټول بیا د دغه پنجابي آرمي د لاس لاندې کار کوي نو هغه چې بیا څه وایي هغه عمران خان هم هغه پالیسي چې ده هغه پر مخ باندې وړي بس چې د پنجاب آرمي ډیکټیټ کې هغه وړي نو هغه خپله دا کار نه کوي او دې کې شاته د پنجاب آرمي خپل ځینې غرضونه دي خو طالبان چې دي انشاءالله تعالی ما خو څو ځلې ویلي دي چې دغه د افغانستان خاورې ته چې هر څوک راځي او دغه حکومت جوړوي انشاءالله تعالی هغه دغه د افغانستان خاوره هغه غلامۍ ته نه پرېږدي هغه چا رقمي بیا لکه خپله آزاده پالیسي به په مخ باندې وړي صحیح ده طالبان اوس ډېر مشکلاتو کې دي ځکه د اقتصادي په لحاظ باندې خو انشاءالله تعالی دغه مشکلات به حل شي خو په کار دا ده چې طالبان به په وخت کې کامیاب شي چې د پنجاب یا د پاکستان د کومه پالیسي چې هغوی وایي چې داسې دی یا د خپل ورورۍ په خاطر یا د ملګرتوب په خاطر هغه باید دوی پر مخ باندې ونیسي ځکه هغې کې ټول چاري د پنجاب او هغوی نه غواړي چې داسې یو قوي او مرکزي حکومت په افغانستان کې پاتې شي او دوام وکړي ځکه دې سره خپله یو ځای کې چې امن راشي بیا خپله پرمختګونه کېږي نو هغې خپله دې دپاره به مسلارې کتلي چې دغه څنګه د طالبانو ته ستونزې پیدا کړي خو په کار دلته دا ده چې لکه خپله لاره د پنجاب د حکومت سره جلا کړي او دا غځای سره لکه څنګه چې نورو هیوادونو سره د دوی اړیکې دي داسې باید د دوی سره وي د دوی سره دوی باید ډېر ځان نږدې نه کړي ځکه که دې ته هر څومره ځان نږدې کړي دا در ټک درکوي د مار خواص لري او خرابوي نو د هغې نه دا ښه دی چې ځان ته په یو فاصله کې وساتي او افغانان هم دغه د پنجاب له دغه کوم دغه نه چې دی لکه دوی خاص کر دغه کوم دغه چې دی د کوم پنجابي آرمي پالیسي چې د دې نه ډېر نفرت لري او هر افغان د دوی سره په دغه کې یو قسم دغه پیدا شوی دی نو چې هر هغه د ګوند مشري که هغه د
حکومتونو کې څومره چې ځان ورنږدې کوي مغامرات بیا افغانان د فاصله نیسي. نو په کار دا چې داسې یو دغه صحیح ده بزنس خلک داسې هم وایي چې لکه د دې دغه هم شته دی لکه هغه په داسې وایي چې تاسې لکه که هغه پدې شي نو تاسو ولې د علاج معالجې یا د شي دپاره افغانان ولې دغه زه خو د پاکستان هم بیا ما پښتونخوا ته ځي هغه څه وجه ده که نه لکه خو پاکستان کې حکومت دی نو هغه وجه داسې ده چې دغه کوم اور چې دوی په افغانستان کې بل کړی خو همدې په خاطر یې بل کړی او دغه افغانان چې دغه بیاقله افغانان چې د هغې په واسطه باندې دوی دا کوم اور د دې څلوېښتو کالو نه ډېر وشو دی په دې افغانستان کې بل کړی همدې په خاطر یې بل کړی چې دوی محتاجه شي پاکستان ته او دوی دومره محتاجه کړي چې د افغانستان هغه ټول کوم د ژوند سهولتونه چې دي هغه ورته بیخي ختم کړي چې د ژوند د هر وړوکي سهولت دپاره هم باید دا پاکستان ته احتیاج شي ځکه چې دغه پښتانه دې خواته د افغانستان طرف باندې کتل شروع نه کړي نو ځکه دوی دغه افغانستان کې چې دا کومه خرابي روانه ده دا همدې خاطر باندې روانه کړې ده نو دغه مسلې شته دی بس د دې لپاره کار کول پکار دي چې اوله کې افغانان لر او بر پښتانه دا ټول سره یو ځای شي او خپل هغه اصلي دښمن وپېژني چې څه دپاره دغلته دا مسلې پیدا کړي دي ځکه عمران خان په خپلو خبرو کې ویل چې موږ 80,000 شهیدان ورکړي دغه 80,000 کې خو ټول پښتانه شهیدان شوي دي هغه په قبایلو کې هغه هم پښتانه بلکې چا شهیدان کړل همدا تاسو شهیدان کړل بمباري به هم پې کوله دغه نه به F-14 طیارې به خپله پنجاب را پاڅولې او په دوی باندې بیا بمباري شروع دغه کوم اپریشنونه چې وشول په دې کې خو ټول پښتانه مړه کېدل چا وژل همدغه د پنجاب آرمي وژلي نو دا شهیدان شوي دي دا تاسو شهیدان کړي دي دا بل چا نه دي کړي او که ډرون هم کېدو هغه هم اجازه تاسو ورکړو تاسو به ډالر اخیستل او د هغې په مقابل کې هم همدغه ته دا اجازه ورکوله او هغې کې هم داسې ورانکاري پیدا کړي وو چې هغه طالبان به هم نه هغې به ستاسو د ISI په اشاره باندې کارونه کول بېرته به د خپل پښتانه مشران وژل دغه به کول هلته مرته یو جنجال جوړ کړی اوس هم هلته چې دغه د ANP عوامي نېشنل پارټي دا کوم نفر چې مړ شو کوم دا تاسو یې وژنئ وایي چې دا نامعلوم دي دا موږ ته معلوم دي خو هغه اصلي که څوک یې وژني تاسو نوم له د طالب ورکوئ خو وژنه بیا هم ISI کوي دغه هدفي وژنې چې دي دا خپله ISI کوي هغه نوم په د طالب کې دی هغه ستاسې خپله ورانکاري هغه د عام طالبان نه چې د پاکستان خلاف دي هغه دغه نور طالبان دي ستاسې خپله کسان دي نوم هم له طالب ورکړی ابراهیم ورور دغه بل دغه هم رالېږلی دی کومنټ دا دغه دی نړۍ بنده ابراهیم وروره ژوندی اوس او فرمان الله ورور سلام راولېږو نو بس هغې څخه مننه نو پروګرام به وخت ختمیږي ان شاء الله تعالی بیا به تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان